36 नंबर माقबल सर रबत दा दे چې माقबल صورت کې دا خلکو ذکر و چې چا په مؤمنانو باندې زیاتې کړو د اصحاب الاخدود چې چا مؤمنانو باندې زیاتې کړو دا غي تذکرہ وا الله تعالی فرمایل چې انسان دل سوچ پکار دی چې دې الله د کوم سیز نه پیدا کړی دی چې کله د خپل حقیقت په سمجھ کې راشي نو دې ببل څوک بیا کمزوري نه ګڼي او تکبر بم بیا دې نه کوي الله فرمای والسماء والطارق قسم می دی په اسمان باندې والطارق او قسم می دی په راتلون کې د شپې باندې قسم می دی په اسمان باندې او قسم می دی په راتلون کې د شپې باندې خلاصه د صورت دا ده چې رفع د استعباد د قیامت هغه د شپږم آیتنا تر اتم آیت پورې یعنی که چېرې دا انسان په خپل ړومبي پیدایش باندې غور وکړي نو سمجھ کې به راشي چې الله دوباره پیدا کولو باندې هم قادر دی نو فرمایي چې والسماء قسم مې دی په اسمان باندې والطارق او قسم مې دی په راتلونکي د شپې باندې وما ادراک ما الطارق او تا ته پته ده چې دا راتلونکي د شپې څه شی دی النجم الثاقب دا النجم الثاقب دا ستوره دی پړکیدونکي دا کوم ستوره دی نو بعضې وایي چې دا سپوږمۍ ته مراد ده بعضې وایي چې ثریا ستوره ته مراد دی او بعضې وایي چې نه هر ستوره هغه ته ثاقب ویلی شي هر ستوره چې وي هغه ته ثاقب ویلی شي نو بیا فرمایي چې ان کلو ندی دا ټول دا ان نافیه دی ندی یو نفس مگر لما علیها حافظ مگر پاغه باندې ساتون کې شتا لما د الا په معنی کې دی اوس دا ساتون کې څه شی دی حافظ څه دی دې کې درې تفسیر دي یو تفسیر پکې دا دی چې دینه مراد الله دی د دینه مراد الله دی چې هغه د ټول ارس نگران دی د ټولو محافظ دی د ټولو نگران دی بعضې وایي چې دینه مراد کرامن کاتبین دي کرامن کاتبین تینا مراد دي لکه سورہ انفطار یولسم آیت کی دی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون بعضی وی چې دو فرشتے چې د کومو ذکر په سورہ رعد کې په لسم آیت کې دی په سورہ رعد کې په لسم آیت کې د دو فرشتو تذکرہ ده چې هغه هر انسان سره محافظ او نگران وي فلینظر الانسان پس پکار دے انسان پکار دے چې نظر وکړي انسان مما خلق چې د سنه پیدا کړي شوی دی خلق من ماء دافق دے پیدا شوی دی د اوبو ټوپ وهونکو نه ای ذی دفق چې هغه ذی دفق دی یخرج من بین الصلب والترائب چې راوځي هغه د منځ د سینې د منځ د ملا او د سینو نه سینې عظام صدر المرأه عظام صدر المرأه ترائب څه ته وایي هغه هډوکی چې د سینو د ښځو وي انه علی رجعه لقادر په تحقیق سره دغه الله چې دی انه دهو ضمیر لفظ الله ته راجع دی په تحقیق سره د الله چې دی علی رجعه علی اعادته په اعاده د انسان باندې لقادر په اعاده د انسان باندې ثانیاً
چې لکه یو ځل پیدا کړي دوباره به راولي په دې باندې قادر دی. رجعه کې داهی ضمیر د دې مرجع باره کې دوه تفسیر دي. بخاری کتاب التفسیر کې دي چې دا راجع دا دی ابو طرف ته راجع دی. رجعه کې دا انه کې چې دا اب چې دی نو دا په دوباره نو هغې ته دا راجع شو، یعنی هغه دا اب یعنی دغه الله چې دی نو دا اب د احلیل یعنی او د سماتی د نالینا پراتاول باندې قادر دی. دا مطلب دی. دویم دا چې دا انسان طرف ته راجع دی چې بشک الله تعالی دا انسان په دوباره راتاول باندې قادر دی. یوم تبل السرائر هغه ورځ چې ظاهر بکړي شي تبل السرائر پټ کارونه من قوت فما له من قوت ولا ناصر فما له من قوت پس نبوید د پارا من قوت قوت ولا ناصر او نب مدد کون کی وی والسماء ذات الرجع او قسم دی پاسمان چې خاوند باران دی چې خاوند باران دی. الرجع قسم می دی په آسمان باندې چې هغه خاوند باران دی. ذات الرجع معنی ده چې آسمان نه باران وریږي بیا وقفه وشي بیا وریږي بیا وقفه وشي بیا وریږي بیا وقفه وشي یعنی وقفه کیږي او بیا واپس باران راځي بیا وقفه کیږي بیا واپس راځي. والارض ذات الصدع او قسم می دی په ځمکه باندې ذات الصدع چې دا ځمکه چودون کې ده. قسم می دی وی پزمکه باندې چې دا چودون کې ده. ذات الصدع معنی دا ده چې ځمکه چې کله چودیږي وشلیږي نو اناج او میوه دانه بوټي وغیرہ دا هر څه د دین راوځي. انه لقول فصل انه لقول فصل په تحقیق سره دا خامخا خبره واضحه ده. دا قرآن انه په تحقیق سره دا قرآن چې دی لقول فصل دا خبره واضحه ده. انه کې هو ضمیر چاته راځي دی. په دې کې هم دوه قول دي. یو قول خدا دې مونږ بیان کړي چې قرآن ته راځي دی. یو قول پکې دغه دی. دویم قول پکې دا دی چې هغه طرف ته راځي دی کوم چې مخکې الله فرمایلی دي چې بېشکه د ده پر راتاولو باندې قادر دی. معنی به دا وي چې د راتاولو خبره د فیصلې خبره ده. د راتاولو خبره د فیصلې خبره ده. وما هو بالهزل او نه ده عبس نه ده دا عبس خبره. انهم یکیدون کیدا په تاکي سره دی تدبیر کوي په تدبیر کولو سره واکیدو کیدا. الله وی ز جواب ورکوم د تدبیر د دی فمهل الکافرین پس مهلت ورکا کافران ولا امهلهم رویدا چې دی امهلهم مهلت ورک دیلا رویدا لګمودا. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاعلى دا مکی سورت تے تلس آیاتون دی بگے 19 آیاتون دی بگے 72 پکې کلمات دي 284 بدکی حروف دي. د نزول پس د سوره تکویر نشوي ده مخکې د سوره اللیل نشوي ده. حالت جمعی کې د 87 ده په اعتبار د نزول سره د اتم نمبر سورت ته په اعتبار د نزول سره اتم نمبر سورت ته. د ربط د ماقبل سره دا ده چې ما قبل کې فلینظر الانسان او په دې کې اشاره ده قدرت د الله ته. نو فلینظر الانسان نو دې کې قدرت د الله ته اشاره شو او په دې صورت کې هم دغه سیدی بیان د احاطه د قدرت د الله تعالی دی. بیان د احاطه د قدرت د الله تعالی دی. خلاصه د صورت صدا چې ضرورت نبوت د سلورم آیت نه تر شپږم پورې ده. طریقه تعلیم د نبوت د 9 آیت کې ده. طریقه تعلیم د نبوت
سبح اسم ربک الاعلی تسبیح بیان کا درب دنوم درب خپل الاعلی چې هغه بلند دی الذي خلق فسوا اغا الله چې هغه پیدا کړی دی بیا برابر کړل فسوا برابر کړل والذي قدر فهدى او اغا الله چې دې اندازې کړل فهدى بیا ورته لار خودله والذي اخرج المرعى اغا الله اغزات اخرج المرعى چراوی استی گیاگان لرا فجعله غثاء احوا بیکړی غیلرا اوچی او توري شوی سنقرئك فلا تنسى فزرد چې موږ پتا باندې تلاوت کو سنقرئك القرآن زرد چې موږ پتا باندې تلاوت کو د قرآن فلا تنسى پس ته باندې هېرې دی لرا فلا تنسى تبدا قرآن هېرې نه اصول فقه کتابونو کې اوس طویل بحث دی او موږ په تفصیلی بحث کړم دی چې دا نسیان هم د نبی علیہ السلام په حق کې د نسخ یو قسم دی یعنی کوم حکم چې الله منسوخ کوي نو هغه د نبی علیہ السلام د ذهن نه وباسي او د دې پوره تفصیل اظهار الغیب حضرت شیخ رحمه الله کتاب دی باغی کی پورا تحقیقی بحث پدے بانشتے اظہار الغیب کی الا ما شاء اللہ مگر چکم اغاڑی اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا اغپی جنی الجہر ظاہر لرا وما یخفا وکم چپٹ کی ونیسرک لیلیسرا اسانی بوکڑ منگا ونیسرک تاتا دا آغا دین لیلیسرا چی اغا آسان دے ونیسرک لیلیسرا اسانی بوکتا تداغ دین چی اغا آسان دے دیو تفسیر مطابق یسران مراد شریعت تے یعنی دا شریعت دا نور شریعتونو نا آسان دے دویم دا چی دین مراد جنت تے لکه چې په جنت کې با آسانی وی محنت به پکې نه وي فذکر ان نفعت الذکرى پس ته نصیحت وکا ان نفعت الذکرى کچره فائدہ ورکې دی له نصیحت ان نفعت الذکرى د دې دوه معنی شوي دي نصیحت وکا تحقیق نصیحت نفع ورکې یو خدا معنی شو دوی مدا چې دا ان شرطیه وګرځي نو بیا معنی دا وی چې نصیحت وکا کچری نصیحت نفع ورکی مطلب دا چې یو ځل تبلیغ خو فرض دی یو ځل تبلیغ کول دا فرض دی دا دای بارکه دی چاته چې د تبلیغ حکم چاته شوی نو ورته وی چې یو ځل ورته تبلیغ وکا دا فرض دی کچری نفع وی نو تبلیغ ورته کوا او کچری نوی بیا پریک د خپل کار بکئی سیذکر من یخشا زرد چې نصیحت حاصل کی من آغسوک یخشا چی یریگی زرد چې نصیحت حاصل کی آغسوک چی اغا یریگی بیا فرمائی وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى او بیا فرمائی کنارہ بشی آغا سوک الاشقا چی اغا بدبخت وی نو دین با کنارہ کئی چی سوک بدبخت وی الذي يصل النار الكبرى آغا چی داخلی گی با لوی ورتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا با نمری پاگی کی او نبا جوندے کی قد افلح من تزکا فتاقیق سره کامیابی مون داغه چا چې ځان پاک ک په توحید سره تزکا بالتوحید وذكر اسم ربه فصلى او یاد ک نوم درب خپل فصلى او یا منذوک فصلى صلوات الخمس پنځه منځونه بل تؤثرون الحیات الدنیا بیا تاسو غوړه کوي ژوند د دنیا لرا والآخرة خیر او آخرت چې دغه بهتر دی وابقا باقی پاتې کیدون کې دی ان هذا لفی الصحف الاولى فتاکی سردا پړم بنو صحیفو کیو صحف ابراهیم او موسی په صحیفو د ابراهیم او د موسی علی السلام کی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه سوره غاشیه دا پورا سورت مکی د شپږ آیاتونه دي 92 کلمات تی 381 پد کے حروف دی
381 په د کې حروف دي د سورې زاریات نه بعد او د سورې کهف نه مخکې د نزول شوی دی حالت جمعي کې 88 دی او په اعتبار د نزول سره 88 دی حالت جمعي کې 88 دی او د نزول په اعتبار سره 88 دی دا سورت بیا ربط د ما قبل سره څه دی هغه دا دی چې په ما قبل کې بیان د فرق بین الفریقین فرق د دواړو فریقینو په منځ کې یعنی د مؤمن د منون کی او د کافر د نه منون کی او بیان د اشقا او د افلح پکې و چې چا کامیابی موندون کی او څوک چې بدبخت دي او په دې کې هم بیان دی وجوه یومئذ خاشعه و وجوه یومئذ ناعمه خلاصه د صورت اقسام د عاملینو داغي بیان پکې شوی دی د عمل کوونکو داغي اقسام او بیان د نتایج د دی دی او د عمل کوونکو د اعمال بیان پکې هم دی موضوع د صورت قیامت او بعث بعد الموت احوال قیامت او بعث بعد الموت داغي احوال دی بگی فرمائی هل اتاک حدیث الغاشیہ اے راغل تعالی را خبر د قیامت وجوه یومئذ خاشعہ ډیر مخونه به په دغه ورځ باندې ذلیل وي لاندې به وي دا وجوه الکفار دي وجوه ای وجوه الكفار یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة نو دې دوه تفسیر شوي دي یو دا چې التبا هات کړی وي بیړی به وي چې دی ځي ګرځي نو په مشقت کې به ګرځي نو د دی کیفیت به په دغه وخت کې گویا عاملة ناصبه وي عاملة ناصبه مشقت کوونکي به وي دی دویم تفسیر دا دی چې په دنیا کې دی عمل هم کو تکلیفونه هم برداشت کړل اوس دا کافر چې څومره نیک کارونه وکړي نو ایمان ونه وي چې ایمان نه وي نو کارآمد نه دی څومره اعمال کوي ایمان نشته کارآمد نه دی که نیکه کارونه هم کافر کوي نو فایده نشته مخکې په بحث کړی دی مونږ تصلا نارن حامیہ ننوزی با پور ډیر گرم کی تسقا من عین آنیا سکول بشی بدئی باندې دا اغا چینینا آنیا گرمی چینینا لیس لهم طعام الا من ضریع نبوی دی دا پار طعام مگر دا زقومنا لا یسمنو ولا یغنی من جوع لا یسمنو ولا یغنی من جوع نبا سربی بدن لرا او نبا فائدہ ورکی دلوگینا وجوه یومئذ ناعمه ډیر مخونه به په دغه ورځ باندې تر تازه وي لسعیها راضیه د خپل مهنت نبر راضی وي ای بعملها وثوابها فی جنت عالیه فی جنت عالیه فی جنت درجاتها عالیه په جنت کې به د هغې درجې بلندې وي لا تسمعوا فیها لاغیه نه به اوري په هغې کې باطل کلمې لغو خبرې فیا عین جاریه پدې کې بچینه جاری وي ای ماؤها جاریه وب به جاری وي فیا سرور مرفوعه پدې کې وتختونه وي بلند و اکواب موضوعه او کذیب وي اخذل شوی و نمارق مصفوفه او تکیب وي صفکړې شوی و زرابی مبسوسه او قالینو نبوي غړول شوی خوار کړي شوی افلا ينظرون الى الابل آیا پس دینو ګوري اوخانو ته کیف خلقت چې څنګه پیدا کړي شوی دي ویل السماء کیف رفعت او اسمان ته چې څنګه اوچت کړي شوی دي
وإلى الجبال كيف نصبت او غرونو تا چې څنګه اخودلی شوي دي وإلى الأرض كيف سطحت او ځمکې ته چې څنګه خوره کړې شوې ده فذکر انما انت مذکر پس ته نصیحت وکړه په تحقیق سره ته نصیحت کوونکې فذکر انما انت مذکر ته نصیحت وکړه ځکه چې ته نصیحت کوونکې د غیر مسلم اعتراض چې د قرآن مصنف معاذ الله دا جاهل دی د فذکر تعلق د مضمون سره وایسه دی وګورئ وای ذکر د غرونو د ځمکو او د اسمانونو دی او د اوښانو دی وای چې فذکر د دې په کې ضرورت و دې کې څه نصیحت دی چې اوښان دي غرونه دي او اسمانونه دي د دې وای نصیحت سره څه تعلق دی جواب دا دی چې فذکر چې نصیحت وکا او په جفاکشۍ کې د اوښانو په شان شه اخلاق د آسمان غوندې وساته تواضع د ځمکې غوندې وساته عقیده د غرونو غوندې وساته نو معلومه شوه چې ربط شته د ذکر سره تعلق شته پوهېږئ پې که نه چې جفاکشۍ کې د اوښانو غوندې شه اوښ نه ستړی کېږي که نه او عقیده دا د غر په شان وساته نو دا ټول بیان پکې شته نو ربط خو شته چې اوس ته پې نه پوهېږي نو خو یو ځان له خبره ده انما انت مذکر خبر دا د بل نه تم نصیحت کوونکی لست علیهم بمسیطر نه ته په دوی باندې مسلط کړی شوی الا من تولا وکفر مگر چا چې مخ واړو وکفر او انکار وکړو فیعذبه الله العذاب الاکبر پس عذاب ورکی دل اللہ تعالی عذاب اکبر اغا عذاب دور دے ان الینا ایابهم پتاکیک سرا مون طرف تا مرجید دیدا ثم ان علینا حسابهم بیا پتاکیک سرا پمون بانی حساب دیدے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر سورة الفجر مکی دے 10 آیاتوں نے دی پدے کے درش آیاتون دی 139 پکی کلمات تی 597 پدی کی حروف دی د نزول پس د سورة اللیل نا مخ کی د سورة ضحا شوه دی په حالت جمعی کی دا 89 نمبر دی او په اعتبار د نزول سره 10 نمبر سورت ته د قرآن ربط د ما قبل سره دا د چې استاسو مخ کی صورت کې ولستل چې الا من تولا وکفر چا چې ایمان نه اعراض وکړو کفر وکړو دا غي ذکرو مخ کی صورت کې س اجمالی واقعات ذکر کړي چې الم تر کیف فعل ربک بعاد چې چا ذکر کړي نو دغه خلق د حق نه اعراض کوونکي دي خلاصه د صورت صدا هغه دا د جبدي صورت کې دوه مضمون دي یو مضمون دا دی چې د اعمال او جزاء او سزا په دنیا کې شروع کیږي د یو لسم آیت نه تر 14 آیت پورې دویم دا چې مصائب دنیوي عام طور باندې بدعماله سره پیخیږي د ولسم آیت نه تر شلم پورې دغه ذکر دی فجر تفسیر ابن جریر او روح المعانی کبیر مظهری وغیرہ کی دی اوږد باس دی بګي مونږ آسان ذکر کو چې یو تفسیر دا دی چې د فجر نه مراد فجر کل یوم دی دویم دا چې فجر چې دی دا یوم النحر والا فجر ته نه مراد دی دریم دا چې فجر چې دی فجر یوم الفطر دا اختر در ورځې سحر ته نه مراد دی او فجر یوم العرفه او یوم المحرم دا ټول تفسیرونه بکی دي
والفجر قسم دی په سحر باندې وليال عشر او په لسو شپو باندې لیال عشر نه کومې لس شپې مراد دي دې کوم ډېر تفسیرونه دي یو دا دی چې د ذی الحجې لس ورځې ته نه مراد دي لس شپې بل د رمضان اخیری عشره او درېیم دا چې د محرم ړومبنۍ لس شپې ته نه مراد دي والشفع والوتر په جفت او په طاق باندې بعضې وایي چې دې نه منځونه مراد دي مثال په طور باندې د سحر 2 رکعاته دي نو هغه جفت دي د ماسپښین 4 دي هغه جفت دي د مازدیګر 4 دي هغه جفت دي ماښام 3 دي نو هغه طاق دي ماسخوتن 4 دي نو هغه جفت دي بعضې وایي چې د شپې مقابله کې ورځ او د تور مقابله کې سپین د ګرم مقابله کې یخ وغیرہ دا ته مراد دي واللیل اذا یسر او شپه چې کله روانه شي یو تفسیر دا دی چې یسر کې هو ضمیر راجع بسوی لیل دی معنی دا چې قسم دی د شپې چې کله هغه زی یعنی اخیری وقت د شپې ته نه مراد دی یسر کی هو ضمیر دویم تفسیر دا دی یسر کی هو ضمیر حضور طرف تراجع دی معنی دا چې قسم دی د هغه شپې په کومه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج لتلو قسم دی د هغه شپې په کومه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج لتلو په کومه کې نبی علیہ السلام لاړ یعنی د معراج شپه جواب قسم محذوف دی لتعذبن یا کفار مکہ اے کفار مکہ تاسو له ضرور عذاب درکې دي هل فی ذلک قسم لذی حجر هل فی ذلک آیا پدې کې قسم شتا د خاوندانو د عقل لپاره الم تر کیف فعل ربک بعاد آیات ثبت د آیات لیدلې چې څنګه وک کیف فعل ربک سچلو کو ربستا بعاد عادیان سرا ارم ذات العماد ارم ذات العماد چې خاوندان دستنو عاد بن هود بن ارم بن سام بن نوح عاد بن هود بن ارم بن سام بن نوح اختصار په طور قوم عاد ته عاد ارم وی قوم ثمود ته عاد ثانی دای ویلې ده التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا چې ندي پیدا کړی شوی په مثل دا غي باندې په خارونو کې وثمود الذين او ثموديان چې دي الذين جابوا الصخر اغا چې غي اوشلولې غټو لرا بالواد په واده کې یعنی په نکونو تنحتون من الجبال ته اشاره ده تنحتون من الجبال بيوتا وفرعون ذل اوتاد او فرعون چې میخون والده الذين طغوا في البلاد اغا چې هغه سرکشي کوي په خارونو کې فاکثروا فی الفساد پس ډېرې که پاغي کې فساد لره فصب علیهم ربک پس نازل که په دوی باندې رب ستا صوت عذاب سخت عذاب د سخترین عذابون یو نوع عددا ان ربک لبالمرصاد پتا کی سرا ستا رب چې ده خامخا پټ لیدون کې ده فاما الانسان شکایت اول فاما الانسان پس بارا الانسان چې ده اذا مبتلاه ربه کله چې ده مبتلا کی یعنی ورکی دل نعمت کله چې امتحان اخلي ده الله تعالی رب ده یعنی اعطى نعمت ورلور کی فاکرمه بالمال دل عزت ورکی په مال سرا ونعمه او ورکی ورلا نعمتنا نو فیقول ربی اکرمن نو دی وی چې زما رب زما عزت وکړو واما اذا مبتلاه کله چې الله تعالی د امتحان اخلي فقدر علی رزقه پستن کی په دبانې رزق ده فیقول ربی اهانن نو دی وی چې زما رب زما اهانت وکړو
کلا بل لا تکرمون الیتیم، هرگز نه، بلکې تاسو عزت نه کوئ، عزت نه ورکوئ یتیم لا. دا اوس ترقی فی شکایت تا، نورم شکایت یې اوږد کړ. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تیزول نه کوئ پر خوراک د مسکین باندې. وتاکلون التراث اکلا لما، او خورئ تاسو میراث په خوړلو ډیرو سره، پردی میراث چې ته وارث نه وي او خورئ. وتحبون المال حبا جما، او خوښوئ تاسو مال لرا حبا جما، په ډیرو خوښولو سره. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، هرگز نه کله چې حرکت ورکړی شي ځمکې لرا دکا دکا، په ټکولو سختو سره. وجاء ربک والملک صفا صفا، راغې رب ستا، رب شي رب ستا. د دې څوارلسمه سپاره کې جواب شو اتامر الله کې خیال کې مرازي. وجاء ربک، هغه د مسلک تفویض او مسلک تعویل هغه باس په دې کې هم دی. وجاء ربک، رب شي رب ستا، والملک صفا صفا، ملائکې صف در صف. اوس متقدمین معنی کوي چې ستا رب برازي د خپل شان مطابق چې څه داغه لایق دي، کما یلیق بشانه. او متاخرین وی چې داغه قدرت. وجیء یومئذ بجهنم، او را بشي په دغه ورځ باندې، را بوستې شي په دغه ورځ باندې جهنم لرا. یومئذ په دغه ورځ یتذکر الانسان، نصیحت بکئی انسان. وأنى له الذکرى، او کم ځای به وي د پاره نصیحت او منفعت. یقول یا لیتنی، دی بوي چې کاش قدمت لحیاتی، چې ما لېږلې وې د خپل ژوند دپاره. ای الاعمال الصالحة ذخیرة، چې ما لېږلې وې اعمال صالحه ذخیره لحیاتی. قدمت الاعمال الصالحة ذخیرة لحیاتی، چې دا مې د خپل حیات ابدی دپاره لېږلې و. حیات ابدی ته مراد دی د جنت، چې دې له مې دا لېږلې وې. اوس که چېرې د حیات نه مراد د آخرت زندگی، نو لام به تعلیلیه وي. دا لام به لحیاتی کې لام تعلیلیه، معنی به دا وي چې کاش چې ما مخکې لېږلې وې لاجل حیاتی، یعنی د آخرت د زندګۍ دپاره مې څه کړی وې. او که حیات نه دنیا زندگی مرادی، نو لام به په معنا د فی کې وي. بیا معنی وي کاش چې ما مخکې کړی وې خپل په دې زندګۍ کې چې کومه زما دپاره وه. نو فیومئذ په دغه ورځ باندې لا يعذب عذابه احد، عذاب به نشي ورکولی د عذاب د الله په شان هېڅوک. لا يعذب عذابه احد، داغه د عذاب په شان به څوک ورکي عذاب. ولا يوثق وثاقه احد، او نه به قیدولی شي په شان د قیدولو د هېڅوک. داغه د قیدولو په شان قید به هم څوک نشي ورکولی. څنګه قید به وي؟ حدیث کې راځي 90,000 زنځیرونه به وي، او هر زنځیر به 90,000 فرشتو دا به نیولې وي، او دې کې به دې تړلې وي را به ولي. دا به څنګه وي؟ دا به الله هغه وخت ښیي که نه، دا به د دغه ذلت د خولو دپاره داسې کوي. او دا مجرمان به میدان حشر کې وتړلی شي، میدان حشر کې به په دغه زنځیرونو کې وتړلی شي. یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه، نفس مطمئنه. دلته یو د ابن عباس رضی الله عنه د وفات مشهور واقعه د طائف کې دی چې کله وفات شو، نو چونکې د حبر الامت او ترجمان القرآن الله لوی عظمت ورکړو، نبی اسلام ورته دعا کړې، اللهم فقهه فی الدین، اللهم علمه الفقه. نو دا الله پیغمبر ورته ډېرې دعاګانې کړې. دی چې وفات شو، نو یو مرغۍ راغله او د ده په کفن کې دننه شوه. د وخت راویان وایي چې په وتو باندې چا نه ده لیدلې بیا، او چې څنګه دننه شوه چې کله دی په قبر کې کېښودې، پې تبی کېښودې، نو اواز راغی یا ایتها النفس المطمئنه،
ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دا آیاتونه ویل شو. بل واقع ابن کثیر وغیرہ ذکر کړی دا، حافظ طبرانی ذکر کړی دا خپل کتاب کې، کتاب العجائب کې، په خپل سند سره د فتان بن رزین ابي هاشم دا خپل عجیب واقعه ده چې کله د روم په قید خانه کې ابو جعفر منصور بیا د آزاد کړو، خو معرف کې هغه تفصیلی شته بسلته کته شی بیا. ارجعی الی ربک، لاړ شه خپل رب طرف ته، راضیه مرضیه، خوشاله مرضیه، رضاوندی به درکړی شوی تعالی، رضاوندی به درکړی شوی تعالی. فادخلی فی عبادی ای فی جملت عبادی، داخل شه زما ټولو بندگانو سره، یا فادخلی مع عبادی زما بندگانو سره، وادخلی جنتی او داخل شه زما جنت تا. بسم الله الرحمن الرحیم، سورة البلد، لا اقسم بهذا البلد، مکی سورت تے، شل آیاتونه دی بگے، دواتیا کلمات تی بگے، ہو سکے گے بنا کنا 320 پکے حروف دی، دواتیا کلمات او 300 او شل دا بگے حروف دی. لا اقسم بهذا البلد مکی دے دا، نزول پس د سورہ قاف نه شوه دے او مخکې د سورہ طارق نه. حالت جمعی کې 90 نمبر دے او په حالت د نزول کې 15 نمبر صورت تے، په حالت د نزول کې 35 نمبر صورت تے. ربط د ما قبل سره دا دے چې بیان د مجازات او د اعمالو دا غي ذکر وکي چې عملونه چې کومي کده شر وي کده خیر وي نو دا غي د جزاء بیان او په تیر صورت کې. نو په دې تیر صورت کې هغه جزاګانې وي کومې چې د شر وي، د اعمال شر، او په دې کې مجازات بیان دي، خو په دې کې اکثریت چې دي نو هغه د خیر جزاګانی دي، باقي کې اکثر د شر وي، دي کې اکثر د خیر جزا. موضوع عقیده د توحید او قیامت. خلاصه د صورت دا ده چې انسان په دنیا کې آرام د پاره نه بلکې د کار کولو د پاره راغلی دی. لا اقسم بهذا البلد، قسم می دی وی په دې خار باندې، وانت حل بهذا البلد، او ته گزیدون کې په دې خار کې، ووالد و ما ولد، قسم می دی وی په زیګون کې باندې، ما ولد او کوم چې زیګول شي وی دي. لقد خلقنا وانت حل بهذا البلد، انت حل بهذا البلد، دا حل د حلول نه دی. کنه سره نه وي نو معنی به وي چې ته کوس شوې په دې خار کې، که ضربه نه وي نو معنی به وي چې ته دا خار حلالولو والی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کله په 8 هجری کې مکه فتح شوه، په 8 هجری کې مکه فتح شوه، نبی اسلام فرمایل چې په دې حرم کې طلوع آفتاب نه تر مازیګر پورې جنگ زما د پاره حلال لې. نو وانت حل بهذا البلد، دا خار حرامو جنگ د پاره، لیکن تا د طلوع آفتاب نه تر مازیګر پورې حلال کو. دا د طلوع آفتاب نه د مازیګر تر وخت پورې تعین، دا تعین یو خدغه حدیث دی، لیکن ورسره اوس دا تعین چې دی چې د طلوع آفتاب نه تر مازیګر، دا تعین په مسند احمد کې موجود دی. باقی روایت د بخاری دی، تعین مسند احمد والا دی، باقی روایت د بخاری شریف دی. بیا نبی رسول الله فرمایل چې څنګه مخکې دلته جنگونه و، دینه بعد بم حرام وي، دا جنگ به پکې نه وي، لیکن د غلق وخت ما د پاره حلال کړی شوی دی. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، خامخا په تحقیق سره موږ پیدا کړی د انسان لرا په مشقت کې. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا دې ګمان کوي چې هرگز به په د قادر نه وي څوک
یقول نو ووالد وما ولد، بعضی وی چې حضرت آدم او داغه اولاد تینا مراد دے، بعضی وی چې ټول اوسیدون کی خلق تینا مراد دے. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول بیا دې سوی اهلکت مالا لبدا، دی وی ما ډیر مال لګولې دی. ایحسب ان لم یروا احد، آیا دې ګمان کوي چې نه لیدل دل اچا. الم نجعل له عینین، آیا ندی ګرځولې موږ د پارا دو سترګې، ولسانا وشفتین، او جبا او دو شونډې، وهدیناه النجدین، او موږ دله هدایت ورک د دوو لارو. النجدین دو لارې. روح المانی وغیرہ کې دینه مراد د مور هغه دو سینې دي. بعضې وایي چې نجدین نه مراد خیر او شر لارې دي. نو موږ دله هدایت ورکو د تملارو خولا د دوو سینو د مور، یا د دوو لارو د خیر او د شر. فلقتحم العقبه، پس اونختو دې په غونډۍ باندې. وما ادراک ما العقبه، تا ته څه پته د غونډۍ څه شی دی؟ فک رقبه، ازادول د غلام دی. او اطعام، یا اطعام د ډوډۍ خوړول دي. فی یوم، په داسې ورځ کې، ذی مسغبه، چې هغه د لوږې ورځ وي. یتیمن ذا مقربه، یتیمانانو باندې چې قرابت والوي. او مسکینن ذا متربه، او مسکینانو باندې چې په خورو کې پراته وي. ثم کان من الذین آمنوا، دا اوس ترتیب ثم ترتیب ذکری د پاره دی. بیا د پاره داغه کسانو چې ایمان راوړي، من الذین داغه کسانو نه چې ایمان راوړي، وتواصوا وصیت کوي یو بلتا. اوس دې کې ترتیب حقیقی نشته، ګوره ترتیب ذکری دی. وتواصوا او وصیت کوي یو بلتا بالصبر، په صبر باندې د حرام نه. وتواصوا بالمرحمه، او وصیت کوي یو بلتا د رحمت علی الخلق بالانفاق. بالمرحمه الرحمه علی الخلق بالانفاق. اولئک اصحاب المیمنه، داخل چې داخی طرف والدی. والذین کفروا بآیاتنا هم، هغه کسان چې کافران دي پایاتونو زمونږ باندې. هم اصحاب المشأمه، دا اصحاب مشأمه دي. علیهم، او التستاس سلة من الاولین و سلة من الاخرین کی تفصیل تیر شوی دی د دې سوره واقعه کې. علیهم نار مؤصده، خیال کې مرضی کنه، اصحاب مشأمه اصحاب میمنه. علیهم نار مؤصده، په دې باندې دروازې د اور. علیهم نار، په دې باندې اور چې ده دروازې بندې کړې شوي دي. مؤصده. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورہ شمس دا مکی دی. دا د سورۃ القدر نه بعد او د سورۃ البروج نه مخکې د نزول شوی دی. حالت جمعی کې دا 91 نمبر دی، او په حالت د نزول کې دا 26 نمبر دی. په دې کې 15 آیاتونه دي. چون کلمات دي، او 200 دا پکې حروف دي. ربط د ما قبل سره څه دی؟ په ما قبل کې مجازات حسنه او سیئه، څنګه چې مونږ تیر ربط کې ویلو، په دې کې هم دغه سیری بیان د مجازات و دی. خلاصه د دې صورت صدا، د دې صورت اصل مقصود د نیکۍ ترغیب او د معاصی نه بچاو او تحذير دی. والشمس وضحاها، قسم دی وی پنور باندې، وضحاها او په ګرمۍ د باندې. والقمر اذا تلاها، قسم دی وی پس پمای باندې هر کله چې تابع شي پنور پسې، یعنی هغه پسې را رواني. والنهار اذا جلاها، قسم دی وی پروز باندې، اذا جلاها هر کله چې دا روخان کی اغه نور رڼا. واللیل اذا یغشاها،
او قسم می دی وی پشپ باندې اذا یغشار کله چې پټکی اغن ورلرا والسماء وما بنا قسم می دی په اسمان او څنګه چې جوړ کړي دي والارض وما طحاها قسم می دی وی پزمک باندې وما طحا څنګه چې غړېدلې ده ونفس وما سوا قسم می دی په نفس باندې وما سوا او څنګه چې برابر کړي دي فالهمها فجورها وتقواها پزړه کې اچول دي دتا گناهونه ددو او پرهیزګاری ددو قد افلح من زکاها پتا کی سره د کامیابی موندا هغه چا چې نصیحت ورته شو بالتوحید ای بالایمان والطاعه وقد خاب من دساها ناکام شو من دساها چا چې په خورو کې ملاو کړو من دساها دس يدس باب تفعیلنا معنی دا اخفاء الشیء فی الشیء اوس لفظی معنی دا دا چې ناکام شو هغه سړی چا چې خپل نفس ګناهونو کې پټ کړ چا چې خپل نفس په ګناهونو کې پټ کړ کذبت ثمود بطغواها تکذیب کړي دي سمودیانو بطغواها په سبب د طغیان خپل د سرکشه خپل اذن بعث اشقاها کله چې ادرید هغه بدبخته لعقر الناقه اي قام لعقر الناقه فقال لهم رسول الله وسوي دیتا رسول د الله ناقة الله وسقياها چې دا الله وخدا وسقياها او دوبو وارد دي فكذبوا فعقروها تکذیب وکداغ فعقروها پس کټ کړي کونچې داغه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم هلاکت راوستو پدای باندې رب ددی بذنبهم بسبب شرکهم په سبب د ګناه د دی په سبب د شرک د دی فسواها برابر کړل فسواها برابر کړل دی د ها ضمیر راجی دی دمدمه تا او د ها ضمیر راجی بسوی سمود دی بسوی سمود ولا يخاف عقباها او نه یریږي الله د انجام داغینا بسم الله الرحمن الرحیم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى سورة الليل مکی دی او یوش آیاتونه دی بگی 71 کلمات تی 320 پکی حروف دی د نزول پس د سورہ اعلی نه مخکې د سورہ فجر نشوي دی حالت جمعی کې دی 92 نمبر دی او په نزول کې دی نهم سورت ته ما قبل سره رب دا ده په ما قبل کې بیان د جزاګانو د فریقینو او په دې کې ده موضوع د انسانانو مختلف قسم اعمال او جدوجہد خلاصه د صورت غدا دا 15 مضامین دی بګي نمبر 1 د انسان عملی کوششونو کې نمبر 1 کوشش د ایمان تقوا سخاوت احسان دویم د تکذیب حق غرور او تکبر اس ایمان او تقوا والا فوز و فلاح چې دا هغه به متحقق دی او تکذیب والا محروم دی بیا د صورت په آخر کې یعنی چا چې اومنل نو هغه کامیاب دی او چا چې تکذیب وکړو هغه محروم دی صورت په آخر کې تنبیه ده چې د مال دولت په نشه کې د انسان په گمراهۍ کې نه پریوزي دوکه کې نه پریوزي
په آخر کې د هغه مؤمن صالح یعنی د ابوبکر نمونه هم پیش کړه چې هغه د سعادت او د تقوا په ذریعہ اعلی مقام ته رسیدلی دی واللیل اذا یغشا قسم می دی وی پشپا باندې کله چې خورشي والنهار اذا تجلا قسم می دی پرز باندې کله چې روخانه شي وما خلق الذکر والانثى ذکر او انثى ذکر راغه خنثى مشکل ذکر پکې رانغه علامہ جلال الدین محلی دې دې کې وایي چې خنثى زمون په نسبان دې خنثى مشکل له من په نه پويګو الله ته پته ده چې دې مذکر دې که مؤنث دې نو الله تعین کول شي مونږ نه شو کوله علامہ ابو الفضل حمدانی لوی فقيه تیر شوی دی غوي چې خنثى نه مذکر دې نه مؤنث بلکې نوع آخر دې ذکر نه دراغله د ډیر قباحت د وجه وما خلق الذکر والانثى نه دې پیدا کړي مذکر لا وما او کومې چې پیدا کړي دي مذکر او مؤنث لرا ان سعيكم لشتى پتا کی سره تاسو سعی چې دا لشتى رنگارنگ دا فاما من اعطى واتقى پس چا چې ورکړو مال او تقوا اختیار کړه وصدق بالحسنى او رښتونه وګڼله ښه خبره فسنيسره لليسرى بس مونږ بدله اسانی ورکو رو به اسانه تراوبلو واما من بخل واستغنى بهرحال چا چې بخل وکړو واستغنى واما من بخل چا چې بخل وکړو واستغنى او د الله نه ځان مستغنی وګڼو وکذب بالحسنى او تکذیب وکړو د کلمې د لا اله الا الله د نیکه فسنيسره للعسرى من بدت دې بدیغ بوزو لار ورته برابر کو تنگه طرف ته چې غور دے النار وما يغني عنه ماله اذا تردى فائدہ ورن کی دل مال د اذا تردى ارکل چې هلاک شي ان علينا للهدى فتاکی سرا پمنګ باندې خامخا ہدایت ته وان لنا للاخره والاولى فتاکی سرا موږ د پاره خامخا اخرت اوړم بنه دنیا هم ده یعنی فانذرتكم نارا تلظى من يروا تاسو لرا داسي ورنا چې لمبي وهي لا يصلاها الا الاشقى لا يصلاها نه داخل شوی بدې کې الا الاشقى مگر بدبخت الذي كذب وتولى اغه چې تکذیب وکړه توحید وتولى عن الطاعه وسيجنبها الاتقى زرد چې کناره بشي داغنا الاتقى مومن الذي يؤتي ماله يتزكى هغه چې ورکي خپل مال او ځان پاکي وما لاحد عنده من نعمه تجزى نشته او کس د پاره داغه په نس باندې من نعمت سے احسان تجزا چې بدله به ورکی دیش الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر ابتغاء تلاش کول درزاونګي د خپل رب اعلی ولا سوف يرضى زرد چې راضي بشي دي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى سوره ضحى د مکی دي یولس آیاتونه دي بګي سلويخ کلمات دي دو د پاس اصل پدې کې حروف دي د نزول پس د سوره فجر نه مخکې د سوره انشراح نه ده حالت جمعی کې 93 نمبر ده په اعتبار د نزول سره یو لسم سورت ته ده با قبل سورت اللیل سره د دربت داده چې پاغي کې بیان د قسم بالشمس او پدې کې بیان د قسم بالضحى ده او بیان د مجازات
په دواړو کې دی. دغه سي په ما قبل کې ذکر د ابوبکر او په دې کې ذکر د نبی علی السلام دی. پاغي کې د اخیری آیاتونو کې ټولو کې ذکر د حضرت ابوبکر او په دې کې ذکر د نبی علی السلام دی. شان نزول جندب بن عبد الله والا روایت ته چې بخاری ترمذی راغسته دي چې د حضور علی السلام یو ګوت زخمی شو، بیا سروازي تاخير د وحي راغې نو می جمیله د ابو لهب خزي انور مشرکین مشهور کړه چې د پیغمبر علی السلام نه خدای ناراضه شوی دی، نو دا صورت نازل شو. خلاصه دې صورت په دې کې درې مضامین دي. یو دا چې په دې صورت کې د حضور علی السلام د شخصیت اهم ترین اوصاف دي. دویم دا چې حضور علیہ السلام تک منعامات ملاو شوي دي دا غي ذکر دی. دریم دا چې اصل نعمتونه د آخرت نعمتونه دي او هغه ټول الله تعالی خپل پیغمبر له ورکړي دي. لو انعام پکې رضا الهی ده. مسله دا ده چې سوره ضحا د دین اخر د قران پورې تکبیر ویل سنت دي. سوره ضحا نه تر اخره پورې امام بغوی د هر صورت په شروع کې ویل سنت ګرځولې دي او شیخ صالح مصری وایي چې الفاظ یې سدي لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، والضحى قسم می دی وی ستا په دې پړکیدون کې مخ باندې، واللیل اذا سجا قسم می دی وی ستا په دې تور زلف باندې چې کله پرده واچي دا یعنی راخوري شي په مخ باندې، دا معنی هم ده. والضحى قسم می دی وی د ساق په وخت باندې، واللیل اذا سجا او کله چې دا شپه پرده واچي. ما ودعك ربك وما قلا، نه ترک کړه ته رب ستا وما قلا او نه دشمنی در سره کړه دا. وللآخرة خير لك من الاولى، خامخ آخرت بهتر ده ستا د پاره د دنیا نه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، زرد چې در بکی تعالی رب ستا پست برازي شي. الم يجدك يتيما فآوى، ولوین مند تعالی یتیم فآوا پس زیدرک، ووجدک ضالا فهدا زیدرک، ووجدک وی مند تعالی ضالا دلارن رکشوه، فهدا نلاری در تو خدا دلارن رکشوه. مونږ دا معنی ولې وکړه د ضالن ترجمه مونږ لفظي ونکړه چې کوم شایان نشان د امام الانبیاء او د عصمت انبیاء موافق و هغه معنی مونږ وکړه. یو تفسیر دا دی چې ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان، تاسو ته علم نو الله در علم درک. ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان، تا ته دا علم نو دې ځای کې ته نوې خبر ده دینه. نو الله تعالی فهدا هدایت درک پوی کړي په دې باندې. ٹھیک شو، الله در علم درک. دویم دا چې نبی علیہ السلام وړو کې او بيزي سرولې لارته نه رشوا، الله ورته لارو خولا. دریم دا چې د عبد مناف سره د شام په سفر باندې شیطان راغی ډیر لري بوته، نبوت لا نو ملاو وغیر امی دې ډیر لري. نبی علیہ السلام بوتلو پرې خودو فرشتہ رااله شیطان لیدا صورت ورله یو گزارو پړه کې دی وسته او نبی علیہ السلام واپس عبد مناف لرا وستو. نبی علیہ السلام واپس عبد مناف لا
راوست نو هغه ذکر کوي ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا وی مند تالرا فقیر غریب وی نو فاغنا غنی کړي بمال خدیجه الکبرى فمال د خدیجه کبرا باندې فاما اليتيم فلا تقهر پس بار الیتیم چې ده فلا تقهر هغه ته مغصه کېږه واما السائل فلا تنهر او سائل چې ده هغه مرټه واما بنعمت ربک فحدث او بهرحال په نعمت د خپل رب باندې بیانوا هغه نعمت د خپل رب بیانوا فحدث بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك سورہ انشراح دا مکی سورت تے سورہ انشراح دا مکی سورت تے الم نشرح لك صدرك تل سیاتون ویش کلمات درې د پاسه سلب کې حروف دي د سورہ ضحا نه بعد او د سورہ عصر نمخ کې د نزول شوه حالت جمعی کې د 94 دی او په اعتبار د نزول سره 12 نمبر سورت ته ربط ما قبل سره ظاهر دی ځکه چې دا د ما قبل سورت تتمه ده وماغه خبر روانه ده چې اوس ورته الم نشرح لك صدرك خیال مو نو دا د هغې سورت سوره انشراح د دې تیر سورت تتمه ده داغه تتمه ده نو د ربط ضرورت پکې ځکه نه راځي خلاصه د سورت دا ده چې په دې کې دوه مضامین دي خلاصه د سورت چې په دې کې څلور مضامین دي یو د حضور قلب مبارک داغي انشراح دویم په نبوت باندې اطمینان کامل او دریم په زړه باندې چې کوم بوج پروتو داغي د ختمولو بشارت او په آخر صورت کې بیا نبی علیہ السلام ته تسلیوم ده الم نشرح لك صدرك آیا مون کلاو نکړه ستا د پاره سینه ستا ووضعنا عنك وزرك او مونږه ایخمودی تانا بوج ستا بار ستا الذي انقض ظهرك آغا چې ما تکړه وا ملاستا ورفعنا لك ذكرك او مونږ چت کتا د پاره ذکر ستا فإن مع العسر يسرا پتاکیک سرا هر تنگه سرا ثانی دا ان مع العسر يسرا او پتاکیک سرا دا از تنگه سرا اسانی دا فاذا فرغت فانصب کلچت فارغ شي نو محنت کوا فرغت من الصلاة والجهاد والتبلیغ نو فانصب بیا محنت کوا فإذا فرغت من الصلاة والجهاد والتبلیغ یو تفسیر دا دے اذا فرغت من الصلاة نو دعا کوا فانصب دعا کوا دام تفسیر دے دے چی مون نفارغ شی نو دعا بکے اذا فرغت من التبلیغ تبلیغ نفارغ شی نو دعا کوا بیانو کے نو دعا کوا خلقو تا بیان کول خلقو تا تبلیغ کول شو دلته د فرض مونږ نه بعد د اجتماعي دعا بحثوم دی خو النفائس المرغوبه فی الدعاء بعد المکتوبه د حضرت گنگوی رحمت الله علیه کتاب دی هغه ډېر بهتر دی که مطالعه وشي النفائس المرغوبه فی الدعاء بعد المکتوبه قابل مطالعه کتاب دی چوشي وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب او خپل رب طرف تا پس رغبت کوا بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین سورہ تین دا مکی سورت تے 8 آیاتونه دی بگے
34 کلمات تی 150 پکې حروف دي التین والزیتون د دې نه دوه غرونه مراد اغستې شي او انځر او زیتون هم ته مراد اغستې شي د نزول پس د سوره مخکې د سوره بروج نه پس د سوره بروج نه او مخکې د سوره قریش نه حالت جمعی کې د 95 دی او په اعتبار د نزول سره اتوشتم سورت ته ده اتوشتم نمبر سورت ما قبل سره ربط دا ده ما قبل کې بیان د نعم خاصه علی النبی او په دې صورت کې اوس بیان د نعم عامه ده په مؤمنانو په انسانانو باندې خصوصا په مؤمنانو باندې خلاصه د صورت دا چې انسان چره فرض منصبی ادا کی نو دې بهترین د مخلوقات نه وي او کادای نه کی نو بدترین د مخلوقات نه وي والتین قسم می دی پینزر باندې و زیتون په خونه باندې و طور سینین او په طور سینین باندې وهذا البلد الامین او په دې خار امن والا باندې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خامخامغه پیدا کړی د انسان لرا په بهترین سانچه کې من سائر الحيوانات نور حیواناتنا ہٹ کر بالاتر نو حسن انسانی عجیب واقعات موسیٰ بن عیسیٰ پا دربار کی موسیٰ بن عیسیٰ دا ابو جعفر منصور پا دربار کے دا واقعہ راغل و ابو جعفر منصور پا دربار کی موسیٰ بن عیسیٰ راغے هغه وی چې دغه یو سړی قسم خوړلو او خزه ته وی چې کته د راډ نه خستنی نو وی طلاق ہے چاله ولړ نه غي بوته راډ نه ودا څنګه خوري دي صورت تو ګور راډ تو ګور ډېر فرق دی امام اعظم رحمت الله علیه شاگرد یاغي پخپلا یا داغي شاگرد داراغن ورته وی انسان بارک الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خستما دې جوړ کړي دي نو دې دراډ نه نور نم خستا دي حانس نه دی وی دې پدې او دا خزه طلاق نه ده ثم رددنا واسفل سافلین بیا واړو مونږ دلرا پاس فل سافلین کې یعنی په جهنم په اور کې لاندې الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړي د عاملو صالحات نیک عملونه کړي فلهم اجر غیر ممنون دې لپاره اجر غیر ممنون غیر مقطوع ده فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين الیس اللہ پس تد دینا پس ولی دروغجن کوي بدلی مندو لرا پس د دینا بعد تو ولی دروغجن کے بدلی مندو لرا بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین آیا ندی اللہ تعالی احکم الحاکمین اقضى القاضین بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق مکی دے سورة العلق مکی سورت تے پدے کی 19 آیاتوں نے دی 72 کلمات تی 122 پکی حروف دی دا اولنې صورت ته د قرآن په صورتونو کې
نزلت فی الحرا په غار حرا کې د نزول شوه دی ترتیب قرآنی د 96 دی او نزولی ډومبه دی ډومبه صورت ته ډومبه صورت ما قبل سره ربط داد ما قبل کې بیان د علت سوری د انسان او په دې کې بیان د علت مادي د انسان دی او دا سدام وجه په ما قبل کې بیان د اعمال صالحه او د سیئه په میانس کې د فرق په دې کې هم دغه څه دی خلاصه د صورت دو مضمون دی بګي یو دا چې تاسو نبی رسول الله تعالی فرمایي تبلیغ د پاره کمر بسته اوسېږي دویم دا چې د اعداء اسلام سرکوبي وي مونږ باندې پرېګ دی مونږ ته حواله کوي اقرا بسم ربک الذی خلق تلاوت کا پنوم درب خپل سره الذی خلق الخلائق اغه الله چې پیدا کړی دي خلائق لرا خلق الانسان من علق پیدا کړو انسان لرا من علق د ټوکړي د وینې نه اقرا بسم ربک الذی خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې دا سورت سو وخت نازلې ده نو جبرئیل راغه ورته وی اقرا بما انا بقارئ په دې مې اعتراض ده او دیانن سرسوتی پہ کرے سکیارت پرتاش کتاب کی چې حضور علیہ السلام د سلويخ تو کالو نو سلويخ تو کالو عمر کې چې ورته وی اقرا نو څنګه وی چې مان بقارئ دغه وخت کې نشول استه فتح الباری عمدۃ القاری کې جواب دی چې په اصل کې جبرئیل سرا د ریخم یو کپڑا وا باغی باندې سلی کلی شو نو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما انا بقارئ زبانی ورته نو ویلی اعتراض نه واردېږي بیا خلق الانسان من علق دې آیت کې دا ډرون وغیرہ دی او دا غاغه مریدان دا غي تردید دی غي به چې انسان اول چې پیدا شنو دا انسان اول چونو دا چیندخو مو دا چیندخ زامنو بیا ته نه وای مې جوړ شو ځه بیا ته نه وای شادوګې جوړ شاغې نه بعد انسان جوړ شو الله وی من علق د ویني لو تړاوا ټوکړه وا دا غې نه پیدا شوی دی دا تب کې کومي دنیا ته لاړې خلق الانسان من علق د ټوکړې د وینې نه دا دنیا کې مجيبه جبلو خشته خلک وای امریکای وال ډیر پويږي امریکا کې څه ډاکټران دي دا غي رائے دا چې مرګ نشته خنو دا سړی چې مون قبر ته کوزو ودا ساتيوزي پیدا په دبانې قومه راشي بس دې ټول عمر بیا قومه نورا غي دا وای مرګ نه دا قومه ده اقرا وربک الاکرم اقرا تلاوتک وربک الاکرم او رب ستا چې دی هغه اکرم الذي علم بالقلم هغه الله چې هغه تعلیم ورک په قلم سره بالتحریر علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورک انسان لا چې پس دینو پویا کلا ان الانسان ليطغى کلا حقا ان الانسان ليطغى پتا کی سره انسان خامخا سرکش دی الرآه استغنا پدی چې ویني خپل ځان بے پروا ان الى ربك الرجع پتا کی سره ستا رب طرف ته رجوع ده ارایت الذي ينها آیات لیدل دې الذي ينها الذي اغچا درا چې منی ک عبدن بندلرا اذا صلى چې کله د منس کو مراد ته سوک دے الذي ابو جهل ته مراد دے ابو جهل ډیر ظالم سړیو دا منقول والا ینها دا ابو جهل عبدن حضور علیہ السلام مراد دے
خانه کعبه کې ابو جهل حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویل وی ک په دې دا څنګه چې کې کدا سي مې بیا ولیدې انو وی ک په دې طریقه مې بیا ولیدې نو د خپل لاندې ودی چکړی کم الله جواب ورکړي ارایت ان کان علی الهدى آیات ویني ک چروي دې په هدایت باندې او امر بالتقوى یا حکم کوي په تقوا په توبه سره ارایت ان کذب وتولى آیات ویني ک چرید تکذیب او مخ واړو عن الايمان والتفکر فی المعجزات او تفکر فی المعجزات نے مخ واړو نو علم یعلم آیت ته پته نشتا وان الله یراج بتا کی سره الله تعالی ویني دلرا کلا لئن لم ينتهي ارجزنا ک چرمن نشوي دي طغیان نا نو لنصفعن بالناصیه رب کا ګدې مونږ د تندینا بالناصیه کچری دې من نشو نو د تندینه به راکاګو اصل کې د تندی دا وخت چې دې نه سکونی سينو دې نه خلاصېدن بیا کیږي نه نو داته نه مراد دې چې مونږ به تندینه راونیس ناصیتن کاذبتن خاطئه د تندی دروغجن ګناګار نه فلیدعو نادیا بیا راودی بلی مجلسیان خپل سندعو الزبانیا زرد چرا او ببلو منگا ملائکو د دوزخ لرا چې بس دوزخ ته ورولی چې بیغم شیتنه زبانیه د زبینه جمع ده معنی دا دفکول دا د فرشتو هغه جماعت ته چې مجرمان جمع کوي په دوزخ کې غورځي جنته دوزخې پیو کې به ورولی هغه فرشتي دي کلا هرگز نه لا تطيعه واسجدوا واقترب اطاعت مکوا د فيما يأمرك دې چې درته کوم حکم کوي د اطاعت مکوا لا تطيعه واسجدوا واقترب اطاعت مکوا د او سجده وکا او نږدې شه واقترب لربک نږدې شه خپل رب طرف ته ان انزلناه بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر سورة القدر مکی سورت ته پنځه پکې آیاتونه دي 13 کلمات دي یو د پاسه شپږ شری پکې حروف دي 121 د نزول پس د سوره عبسه نه ده مخکې د سوره شمس نه ده حالت جمعی کې 97 ده په حالت جمعی کې ده 97 نمبر صورت ته نزول په اعتبار سره 25م ده الحمدلله ما قبل سره رب دا ده چې ما قبل کې بیان د امر بالقران ده او په دې کې بیان د انزال قران د فی ليله القدر چې قران په ليله القدر کې نازل شوی دی خلاصې صدا لومبه مضمون دو مضمون دي بګړمبه مضمون د قران کریم د نزول ابتدا او دویم د شب قدر عظمت او فضیلت د شب قدر عظمت او داغي فضیلت دا په دویم مضمون دی نو فرمایي چې ان انزلناه فی ليله القدر عیسایان وای چې موږ د تسلیث قائل یو او تاسو هم د ډیرو خدایانو قائل یې ځکه چې قران وای چې ان انزلناه دا خو د جمع صيغه ده جواب دا ده چې د بیوقوف زامنو جمع د تعظیم د پاره ده دا مطلب نه دی چې خدایان ډیر دي دا خو تعظیم د پاره ویل دي ان انزلناه مونږ نازل کړی دي فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تا تثبت چې لیلۃ القدر څه شی دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر چې دی هغه بهتر دی د زرو میاشتو نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې لیلۃ القدر بدلیږي را بدلیږي کله درويشتمه کله 25مه کله 20مه ابن جریر طبری ابن کثیر خازن وغیرہ
وای چې بنی اسرائیلو کې یو سړی و هغه به د شپې عبادت کو د ورځې به جهاد کو عمر زر میاشتې و حضور نه صحابه حضور علیہ السلام صحابه ته داغه واقعا واورولا روایت د کعب بن عجره د غالبا نبی علیہ السلام چې صحابه ته واقعا واورولا نو هغه ډیر زیات په دې زړه کې خفه شو وې زمونږ عمرونه شپېته او یا کال مینس کې دي نو دا آیاتونه الله نازل کړو په دې کې ورته الله دا وخول چې لیلۃ القدر خیر من الف شهر صرف دا یو شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده نو داغه د زرو میاشتو عبادت تاسو په یوې شپې عبادت باندې د مقابله کوي تنزل الملائکه والروح فيها نازلیږي ملائکه او جبريل امین په دې کې باذن ربهم په اذن در خپل سره من كل امر بكل امر من كل امر بكل امر په هر معاملې سره سلام یا حتا مطلع الفجر سلامتی ادا یا حتا مطلع الفجر دا ټول سلامتی ادا تر سه حد پورې ممتده الى طلوع الفجر دا شپه سلامتی ادا ممتده الى طلوع الفجر تر طلوع الفجر پورې دا وګد شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب سورة البینه مدنی ده په دې کې اتا آیاتونه دي د دې نزول پس د سوره طلاق نشوي ده مخکې د سوره حشر نه حالت جمعی کې 98 ده او په اعتبار د نزول سره سلم نمبر سورت ته د قران اتا آیاتونه دي 35 کلمات دي 149 په دې کې حروف دي ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې بیان د نزول قرآن په ليلۃ القدر کې او په دې کې بیان د قرآن او د رسالت ته د رسالت د نبی علیہ السلام خلاصه د صورت دا ده چې درې اهم مضامین دي بګي لومبینه تر څلورم آیت پورې ضرورت د بعث محمدیه ضرورت د بعثت محمدیه بیا څلورم آیت نه پنځمه پورې دا مضمون دی چې دین محمدی باقی ادیان سره متفق دی او شپږم نه تروم آیت پورې خیر البریه او شر البریه ذکر دی خیر البریه او شر البریه دا غي ذکر دی بګي دې نشانی نشته ليلۃ القدر نشانی نشته نشانی خو نبی علیہ السلام خوله خو بیا ونه خوله روایت به تاسو اوریدلې چې یو شپه د بزرو میاشتو عبادتم داغي قبلی بیا د بګی مونږ ته نشانی مخکاری بیا ودا ټول خلک بس په ليلۃ القدر کې عبادت کوي دی بیا خوالم د چانی دي ما وسړې په خپل لیدل ولکه موږ ولې نه کوي ما بیت الله شریف کې وی شل کال تیر کړی دي هلته په یو لاک باندې دی یو موږ ما په لکونو منځونه دي نور ضرورت نشته دې قوم څه پته لګي دې ورڅ کوي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نو سلورم نتر پنځم آیت پورې دا مضمون دی چې دین محمدی باقی ادیان سره متفق دی بیا شپږم نتر وم خیر البریه او شر البریه ذکر دی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ندی هغه کسان چې کافران دي د اهل کتابونه والمشرکین او مشرکان منفکین منکیدون کی
حتی تاتی یوم البینہ ترس عدد پوری چراش یغی سرخ کار خبرہ رسول من اللہ رسول دا اللہ یتلو صحفا مطہرہ چی تلاوت کی دو صحف مطہرہ فیا کتب قیمہ چی دی کی لکھ دی کتابنا مضبوط وما تفرق الذین تفریقن دا کڑی آغی کسانو تل کتاب جی کتاب ورکڑی شوی دے اللہ من بعد ما جاتم البینہ مگر پس داغنا چراغ یغی سر بینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حکم نہ دے کڑی شوی دیتا الا لیعبدوا اللہ مگر پار دی چا عبادتو کی دا اللہ مخلصین له الدین خالص کون کی دے غد پار دین حنفاء اغا دین مستقیم یعنی مستقیمین علی دین ابراہیم و محمد ویقیم الصلاة قائم منزلرہ ویوتون الزکاة ویوتو الزکاة زکاة ورکی وذالک دین القیمہ او دا دین قیم دے ان الذین کفروا من اہل الكتاب وتاکیق سرا دا دین قیم دے ان الذین کفروا من اہل الكتاب بصریین وی چدلتا مضاف محذوف دے اغد دین القیم ای دین ملت قیم ملت قیمہ والدین ان الذین کفروا من اہل الكتاب پتا کی سراغ کسان چی کافران دی دا اہل کتابنا والمشرکین مشرکان دی فی نار جہنم دا جہنم پور کی بھئی خالدین فی ہمیشہ و پدی کیوی اولائکہم شر البریہ دا شر البریہ دی طول مخلوق نہ بدتر دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئکہم خیر البریہ دا بخیر البریہ بھی جزاؤہم عند ربهم بدلے دی پنیز درب دی جنات عدن باغون دا ہمیش گئی دی تجری من تحتی الانہار بئیگ بدین لاندی نہرونا خالدین فی آبدا دی با ہمیشہ پدی کی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ راضی دی اللہ تعالیٰ دینا ورضو عنہ دی دا اللہ ناراضی شو ذالک لمن خشی ربا دا دا پار دا غچا چی یریگی دخپل ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا سورة الزلزال مدنی سورت تے پدے کے متا آیاتوں نے دی 35 پکی کلمات تھی 100 پکی حروف دی نزول پس د سورہ نساء نہ شوے دے او د سورہ حدید نمخ کی شوے دے حالت جمعی کی دے 99 دے دنبات 15 سورتو نپاتش او پا نزولی کی دے 93 دے ما قبل سر رب دا دے چھ ما قبل کے بیان دا خیر البریہ او دا شر البریہ او پا دے کم بیان دا یوم المجازات تے نو یوم المجازات کم خیر البریہ شر البریہ تا و جزا ملاوی گی کنا چاہتا جزا دا نیکای چاہتا جزا دا بدای بیان قرآن سبق الغایات کے داربت لکل دے چھے دا اول صورت پا آخر کے جزاؤہم عند ربہم او دا دی صورت کے اس دا دی بدلی والا رس چھے دا نو دا غی تذکرہ دا یعنی دی صورت کے دا قیامت ذکر دے زلزلینا او خلاصے چی دا بس دا قیامت ذکر دے بگی دا یوم مضمون دے بگی بل سے بگی نشتا اذا زلزلت الارض زلزالہا زلزلینا مراد کم زلزلہ دا نو دا تفسیرم دے چی دا نفخ اولا دا وقت اغا زلزلتنا مراد دا چی اسرافیل علیہ السلام اغا شپیلے اوئی نو زلزلہ براش پا دے ازمکہ کی چی سدینو اگا ٹول عرصہ دے ازمکی نراوزی چی شپیلے ہوئی
یو زلزله به راشي او په ځمکه کې چې څه دي نو هغه به ترې نه راوځي. دویم تفسیر یې دا دی چې د نفخه ثانیې نه پس به زلزله وي چې دویمه شپېله یې ووایي او ځمکه کې چې څه دي نو هغه به ترې په دغه دویمه شپېله کې راوځي. اذا زلزلت الارض زلزالها، هر کله چې او خوځول شي په خوځولو سره ځمکه، په خوځولو د دې سره، واخرجت الارض اثقالها، او راو باسي ځمکه بوجونه خپل، دننه بوج چې بګې کم دی. وقال الانسان ما لها، انسان بوی دی لسه چلو شي. یومئذ تحدث اخبارها، دغه ورځ به هغه بیان کی هغه خپلې خبرې. بأن ربک اوحى لها، په تحقیق سره رب ستا چې دی حکم کړی دی دتا دیتا د ځمکې ته. یومئذ یصدر الناس، په دغه ورځ باندې با خلق با قسم قسم شي او خودل بشي دوی ته عملونه دی، لیروا اعمالهم چې ویني دی عملونه خپل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، او بقول شي دی عملونه دی ته. فمن يعمل، پس چا چې عمل وکړه مثقال ذره دوری دانه برابر، خيرا خير يره بوینه غیلرا. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، او چا چې عمل وکړه دوری دانه برابر د شر نو يره بوینه غیلرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. سورہ عادیات مکی دے. سورۃ العصر نه بعد د نزول شوه دے. سورۃ الکوثر نه مخ کی حالت جمعی کی دا سلم نمبر دے. او په حالت نزولی کې سوار لسم نمبر دے. سلویخ کلمات تی بگی یولس آیاتون دی. 183 پد کے حروف دی. ربط ما قبل سرداد چې ما قبل کے بیان د جزا د بریو او بدی کے بیان د انسان قنود دے. او په دواړو کې ذکر د قیامت ته. سورہ عادیات د ابن مسعود، جابر او د حسن بصری، اکرمہ، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ په نيز مکی دے. ابن عباس، حضرت انس، امام مالک، قتادہ د دې په نيز باندې دا مدني دي. تفسیر قرطبی دا دواړه ذکر کړی دي، د دواړو رائے. عادیات د عدوی نه مشتق دی چې معنی دا منډه. ذبحا هغه خاص आवाज دی کوم چې د اسونو د سینونه د منډې په وخت کې راوځي. ذبحا هغې ته وایي. قسم دې په منډه وهونکو په اسونو په आवाज د سینې سره. موریات د ایران مشتق دی چې معنی دا وستل. قدحا د قدح معنی دا سوا وهل، سوا وهل، دا د بوټ غوندې نه دا سپې دې ته سوا وایي. لکه فرش وغیره باندې چې اس منډه وهي نو د سوی د ټکراو سره ور راوځي دغه ځای نه. نو فالموریات قدحا، بیا وستونکو د اور په وهلو د نکونو سره. فالمغیرات صبحا، فالمغیرات
صبحا دا صبحن چې دی د سبا د وخت تخصیص دی دې ځای کې دا د عادت په طور دی د عربو خلکو رواجو چې هغوی به د شپې حملې ته سپک کتل سحر نه پس به حمله کوله نو ځکه وایي چې فالمغیرات صبحا بیا په لوټ کوونکو په وخت د سبا کې فاثرن به نقعا اثرن د اسارت نه مشتق دی گرد الوزول تا او نقع گرد تویل شي فاثرنا بیا پورته کړي دي به نقعن په دې سره گرد دوړه چې دا اسروانی نو دوړي اوچتای کنه فوسطن به جمعا پس ننوزی دغه وخت کې په ټولي د دشمن کې به جمعن یعنی دشمن په صفونو کې بیر ورننوزی فوسطن به جمعا پس ننوزی د دشمن په صفونو کې بیر ان الانسان لربه لکنود په تحقیق سره انسان د خپل رب ناشکر دی حسن بصری وایي چې دینا هغه سړی مراد دی چې هغه مصیبت یادی او نعمت هیری او معنی چونکه دې ډیری دي نو دا د غټولو مانو نچوړ ناشکری ناشکری د ټولو مانو نچوړ دی بس وانه علی ذلک لشهید او بتحقیق سره انه دې چې دی علی ذلک الکنود په دې ناشکرۍ باندې خامخا گواه دی علی نفسی په خپل ځان وانه لحب الخير ارسو گواه دی په دې مونږ خو ناشکر خلق یو کنه انسان خو ناشکر دی کچره شکریه مونږ ادا کوو خپل ژوندۍ به تیر شي د الله شکریه خو مونږ نشو پوره کوله وانه لحب الخير لشدید او په تحقیق سره ده په محبت د مال کې ډیر سخت ده افلا يعلم آیا پس دې نه پويږي دا بعثر ما فی القبور کله چې راپور تکړې شي آغا ما آغا فی القبور چې په قبرونو کې دي وحصل ما فی الصدور او راخکار کړې شي آغا څه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم يومئذ لخبير پتا کی سره رب د دې چې دې په دې باندې يومئذ اي يوم القيامت پورز د قیامت لخبير خامخا خبردار دې بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ثم القارعه سورہ قارعه مکی سورت ته د دې نزول پس د سورہ قریش نه مخکې د سورہ قیامه نشوي دي حالت جمعی کے 101 نمبر دے او په حالت د نزول کې 13 نمبر دے ربط د ما قبل سراغدا د جبتیر صورت کې اذا بعثر ما فی القبور او په دې راتلون کی صورت کې دیکھ فرمائی چې کله دې قبرونو نه راوچت کړی شي نو دای بس حالت وي چې قبرونو نه راوچت شي نو هغه حالت به سي هغه ذکر کوي دی ځای کلمات پکې 36 دي او حروف پکې 152 دي وجه تسمیه دي صورت صدا د هغه حادثه ذکر دی چې دنیا یې زیر و زبر بکی یعنی قیامت ذکر ورل قارعانم کی خود ټکون کې خلاصه د صورت دا ده چې بده کې درې مضامین دي یو مضمون دا ده چې ابتدای داسې هیبتناک عنوانات سره کړی ده چې طبع بشری د خواب غفلت نه بیداری دویم دا چې بالخصوص د وزن اعمال ذکر پکې کوي نو چې دای پکې وکړو نو د نجات او د هلاکت راز یې پکې ښکاره کړ
دریم دا چې انسانی فطرت متنبع کو چې هغه د هلاکت او د بربادۍ د لارې نه اجتناب وکړي. القارعة ما القارعة هغه ټکون کې شی څه شی دی هغه ټکون کې او ما ادراک ما القارعة تا ته څه پته چې ټکون کې شی څه شی دی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په کوم ورځ چې دا خلق چې دي کالفراش لکه پتنګان خواره شوي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او به دا غرونه لکه رنګ شوي وړی ډینډت شوي. فاما من ثقلت موازینه فاما من ثقلت موازینه پس د چا بوجونه چې درانه شو فهو فی عیشة راضیه پس غیبا فی عیشة په ژوند مزیدار کې بوي. واما من خفت موازینه او د چا چې سپک شو بوجونه فامه هاویه دا غزه کنده ده. وما ادراک ما هي تا تثبت چې دا کنده څه شی دی. نار حامیه اور د ګرم شوی. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر سوره تکاثر دا مکی دی. مکی صورت ته اتا آیاتونه دی پکې 28 کلمات دي او شپږ شل حروف دي پکې. نزول د سوره کوثر نه بعد او د سوره ماعون نه مخکې شوی دی. حالت جمعی کې 102 دی او په اعتبار د نزول سره 14 نمبر صورت ته. ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې بیان د قیامت او په دې کې بیان د قیامت ته. خلاصه د صورت دا ده چې فرض منصبین غافل کول والا مرض تکاسل اموال له. تکاسر اموال د فرض منصبین غافل کول والا ده. مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دی چې سورۃ التکاثر روزانه لستو سره د زر آیاتونو د لستو ثواب ملاویږي. صرف دا یو صورت چې روزانه لولي نو د زرو صورتونو د زرو آیاتونو د لستو ثواب ملاویږي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر د دې دوه تفسیرونه دي. عام تفسیر دی چې هغه مشهور دی چې خلق په تکاثر د اولاد د مال د کارخانو کې اخته دي ترسي حدا چې قبرونو ته ورسي. کمالین جمل وغیرہ چې کوم تفسیر ذکر کړی دی هغه دا دی چې مکه مکرمه کې دوه خاندانونو د یو نوم بنو سهم د بل نوم بنو عبد مناف. د خپل کې اختلاف یو وی چې مونږ زیات یو بل وی چې مونږ زیات یو. فیصله په دې وشوه چې مردم شماري وکړه نو بنو عبد مناف زیات قتل نو بنو سهم بیا قبرونه شمارل شروع کړل نو دا غي قبرونه زیات شو. نو الله فرمایل چې بي وقوفانو تاسو مردم شمارای د پاره مړیم شمارای یعنی د مړو وټونه واچول. دا غي ذکر کوي الهاکم التکاثر مشغول کړي تاسو لره ډیر والد مال حتی زرتم المقابر ترسه عاده پورې چوبر سیږي تاسو قبرونو ته. کلا سوف تعلمون دا سینه د زرد چې پوهه بشي ثم کلا سوف تعلمون بیا زرد چې پوهه بشي تاسو. کلا لو تعلمون علم اليقین کاش کپوه شو په علم یقین سرا کپوه شوي تاسو په علم یقین سرا. لترون الجحیم خامخاوینه بتاسو جهنم لرا ثم لترونها عین الیقین بیا بوینه پسترګ د یقین باندې
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا وتاسو نه سوال کی دیشی بدغه ورځ د نعمتونو بارکی بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر سورة العصر درې آیاتونه دي څوارلس کلمات دي اتش پیته حروف دي پکې مکی صورت ته سورہ انشراح نه پس او د سورہ عادیات نه مخکې نازل شوی دی حالت جمعی کې 103 دی د نزول په اعتبار سره 14 دی ربط ما قبل سره سده غدا دی چې په سورہ تکاثر کې د تکاثر ذکر اوس دلته په زمانہ باندې قسم خوري چې دا تکاثر په زمانہ کې دی والعصر دلته ډیر تفسیرونه دي والعصر تفسیرونه ډیر دي یو د عصر په معنا د مطلق زمانہ زمانہ کې شرم وي او خیر هم وي نو مطلق زمانہ ته مراد ده نیکیم وي پکې بدی هم نو ځکه په زمانہ قسم وخوړو دویم د دهر وي مطلق زمانه ته او عصر ما مضى من الزمان ما مضى من الزمان یعنی تیر شوی زمانہ یو تفسیر دا دی چې د عصر نه مراد د مازیګر وخت دی لکه چې دې وخت کې د فرشتو ډیوټي بدلیږي نو ځکه دا برکتی دی چې د دواړو وختونو فرشتي پکې یو ځای کیږي موضوع د صورت صدا بیان د خسران د انسان او بیان د اصول اربعه د فلاح د کامیابی سلور اصول به ذکر شوی دي او خلاصه معین موضوع ده ان الانسان لفی خسر ټول انسانان په خساره کې دي مگر صرف هغه کسان چې دا سلور صفات پکې وي هغه بچ دي او الانسان نه مراد دي ځکه مفسرینو ولید بن مغیرہ عاص بن وائل ابو جہل دایته مراد غستی دي امام شافعی رحمت الله علیه وی کہ چر خلق صرف دی یو صورت کی تدبر کی نو دا د لپاره کافی دی والعصر ان الانسان لفی خسر پتا کی سره انسان دا په خساره کې دی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي او تواصوا بالحق او وصیت کوي او بلتا په حق سره په بیان د ایمان سره وتواصوا بالصبر او وصیت کوي او بلتا په صبر سره په شدائد سره په شدائد کې صبر سره ويل لكل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة سورہ همزة مکی دی نه آیاتونه دی بګه سلورتیا کلمات او 160 پکې حروف دي سورہ قیامه نه پس او د سورہ مرسلات نه مخکې د نزول شوه دی حالت جمعی کې 104 دی او په نزولی کې 32 نمبر دی ما قبل صورت سره ربط دا دی چې په ما قبل کې بیان د اصول فلاح او په دې صورت کې بیان د اصول هلاک دی خلاصه صورت دا چې په دې صورت کې د زرپرستو درې روحاني بیماری داغي نشاندهی شوی ده زرپرست لومبی بیماری د چاعیب بیانول غیبت کول
دویم دا چې د چا حسب نسب دین مذهب د هغې مذاق اړول دا د منافقینو علامتو دریم حب دنیا د صورت په آخر کې د اشقیاو انجام بیان کړی شوی دی چې هغوی به دې بیمارو کې مبتلا وي 5 نه تر 8 آیته پورې ویل لکل همزة لمزة ہلاکت تے د هر عیب کون کی د پارا لمزة بد وین کی لرا الذي جمع مالا وعددا الذي آغا چه جمع مالا چه مال جمع که وعددا او شماره يحسب انما له اخلدا د ګمان کو چې دا مال د دبا همیشه د پاره وي کلا لینبذن فی الحطمه خامخابا اغرزول شي د پچقون کی وما ادراک ما الحطمه او تا تسپت دا چې چقون کې سے شی ده نار الله الموقدا دا یو ور ده د الله بل کړي شوی التي تطلع على الافئده اغا ور تطلعو چې خیجی په زړونو باندې علی الافئده په زړونو باندې انها علیهم مؤصده انها علیهم مؤصده دی لربا په دغه کې بند کړی شي فی عمد ممددا پا اگدو ستنو کی صدق اللہ العظیم بس تے نو اخر ورطا راو رسیدے 6666 آیاتونو کی در تلک پاتی شو 114 سورتونو کی میں 104 ہوئی دا یو خبر ذهن کې کی دی ټول ورګه صبر د سبا کې خیر ان شاء الله 8 بجې ختم دی که الله ته منظور کی دی چې ختم تا حضرت مولانا مفتی محمد سجاد الحجابی سے تشریف وروړي مو سره رابطه کړې وکړو نمبر داغي بندو کی دی شي ان شاء الله دوستو او بیا با ختم چوشي د سحر 8 بجې 8-9 بجے تقریباً 10 بجے با آخری دعائی تقریباً بیا داغے نہ بعد با چوٹی تر ماسخوتا نہ پورے انشاءاللہ سکال درو جماعتی انتظام د خلقو یا ملمنو د پاره نشتا حالات دا سیدی چې مونږ وی چې اونشي نو بس ټیک ده ماسخوتن مونږ پسې با تراو پسې متصل ناتخوانی بم کیږي ان شاء الله او د مناظر اهل سنت والجماعت مفتی محمد ندیم محمودی سے داغي بیان به ماسخوتن نبادی ان شاء الله سحر 8 بجے به ختمي 10 بجے تقریبا اخیری دعا به بیا به چوټي وي بیا د ماسخوتن مونږ نه بعد به ناتخوانی وي او بیان به ان شاء الله د مفتی سے ٹھیک ده دا ترتیب ده رو جماعتی انتظام پا کسا کال نشتا طالبان بخپل ځان لخپل رو جماعتی خپل انتظام څنګه ستاسو نور کلوي ستاسو مونږ ذمہ داری ده او زنانه چې کومې دي مونږ سره مقیم دي هغوی به خپل ترتیب وي ستاسو به خپل ترتیب وي بل بعضې خلکو میسج کولې داخلو به څه ترتیب وي نو انشاءالله تعالی د اختر په 10 باندې به د هلکانو اولا نه تر خامسې په زوړ ترتیب باندې داخلي به کیږي ان شاء الله تعالی اقامت مدرسه کې خپل موجودي فیس وغیرہ ني او د زنانو به ان شاء الله تعالی منګه خو اقامت ختم کړو او کال بیا د زنانو د اقامت اراده استادانو کړی دا مشوره بل ورشو نو مقیم زنانو تبا داخله
د اولا نه تر دورې او د تجوید او د ناظرې او د حفظ دا داخلي به ملاویږي ان شاء الله تعالی. نور سو چا ویلو دا چا وی ما خدا نو ویلی چې به تاسو له دغه در کوم تاسو کوی چا ته ویلو اما سره خپل نشته نو تاسو له وسه در چا ته ویلو ها کوم یو ملګری ما ویلو داسې ها څنګه نه ځان نه بچا ویلی داسې دا باندې